زه ورسره هېڅ په چم کې نه یم، ما سره نو ولې چم کوي یاره؟ د زړه په سیند کې چې مې ورکه وله ډېره وخته، نن راښکاره سوه د کلو ورکه بیړۍ ده. لرې لرې شه غربته نور مې پرېږده رانه لاړ شه، لرې لرې شه غربته خودکشي راڅخه کېږي. باسط د محبت بازار ته دومره رسوا راغلی، نامه یې ستا لیکلې ده نګاره په څهره. په زړونو کې ساتي بغز کې نه محبت نسته، اکثر ښکلي همداسې دي بیخي په سړي بوج. دنیا بیخي ورڅخه ډکه د امکان نه لري، د دې وګړو له نفرته ژوند ناشونی بولم. په خپل وږي نظر چې له اوربله ځم تر ځنې، 50 ځله درېږمه پر لاره په څهره. مننه مهمه نه ده چې د چا لپاره زړه وخوري څوک، نن سبا هیچا کې وفا نشته، تغیر کوي ډېر. زندګي به لا تر دې هم سخته کېږي، په 40 میلیونه خلکو کې تنها یم. زړه مې خوږېږي زړه دې خوښ سه، په نیمه لار د چا نه پاتې سې مینه. او د خپل وجود فکر مې نه خوري، د خپل وجود فکر مې نه خوري، ته به بې یاره سې په تا ژړا راځي نه. او په لار کې مه راته ودرېږه، په لار کې مه راته ودرېږه، پیسې مې پرېږه چې د کور ښځه دې سم. د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله ده ښه به یاست او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. قدرمنو تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې ادبي خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر، شاعري او شخصي ژوند درته خبرې اترې کوو. قدرمنو لیدونکو نن یو ځل بیا د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ ناکل آباد سیمې ته راغلي او درته مو امیر خان امیري صاحب پیدا کړی دی. ډېرې زبردسته شاعري کوي او د پښتو ادب لپاره ډېرې هلې ځلې او کوښښونه کړي دي. د ده به شعرونه اورو، ژوند به یې پوښتو او کوښښ به کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو. تاسو خپرونه تر پای شېبو پورې راسره وګورئ او بیا خپله قضاوت وکړئ. امیري صاحب په سلام او هرکلی کوم. زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. مننه ټکور صاحب، تا ته او ستا د پیج ټولو لیدونکو ته او مینوالو ته سلامونه احترامات وایم، په دې هیله چې جوړ به وي. ډېره مننه کوم چې ځان په تکلیف کړه او تر موږ راغلی. ډېره مننه، ډېره مننه ښاغلی امیري صاحب. د خپرونې په لومړي سر کې به یو غزل درنه واورو، بیا به وروسته پوښتنو ته راګرځو. مننه. غزل دی چې غریو نیولی یم اخته په یو بلا یم، غریو نیولی یم اخته په یو بلا یم، ستړی ستړی سرګردانه وارخطا یم. زندګي به لا تر دې هم سخته کېږي، زندګي به لا تر دې هم سخته کېږي، په 40 میلیونه خلکو کې تنها یم. دا بیا زندګي به لا تر دې هم سخته کېږي، زندګي به لا تر دې هم سخته کېږي، په 40 میلیونه خلکو کې تنها یم. کافر کېږي خو پرې نه صرف دا وایه، کافر کېږي کافر کېږي خو پرې نه صرف دا وایه چې که زه د یو چا ومنو بس تا یم. او خدای دې تا راته ژوندی لري، خدای دې تا راته ژوندی لري مورجانې، چې کامیاب یم همیشه ستا په دعا یم. او وخت ته ځیر یم چې وخت راشي وار به اخلم، وخت ته ځیر یم چې وخت راشي وار به اخلم، کبرجنو ښکلو وخت ته تمنا یم. او چې په خوله مې هر څه وایم په زړه نشته، چې په خوله مې هر څه وایم په زړه نشته، امیري په زړه صفا 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 یم. ډېر خوندور، بلا خوندور. امیري صاحب ولې مو شعر شاعري ته مخ کړه؟ علت یې څه؟ نو علت یې دا و چې له کوچنیوالي مې علاقه وه ورسره، له ډېرې مینې له خاطره بس نو شاعري ته مې مخه کړه، شروع مې کړه. څومره وخت کېږي چې خپل په شعر لیکلو پیل کړی؟ تقریبا 3-4 کاله کېږي. 3-4 کاله ډېر وخت کېږي، بیخي زیات وخت کېږي. نو څومره غزلونه، شعرونه او دې ته ورته شیان به مو لیکلي، تعداد درته معلوم دی یا نه؟ نو تعداد یې داسې خاص نه درته معلوم، 200-250 شاوخوا دي. 200-250 شعرونه. نو دا یوازې د غزل بڼه لري که نه نظم و نثر دې شیانو ته مو کار کړی؟ یا غزلونه مو ډېر لیکلي دي، یعنې اکثره غزلونه دي نظم داسې ګوتو په شمار. نظم نو څنګه د کتاب اراده لري یا نه لري، یا چاپ سوی کتاب لري یا نه؟ فلحال خو اراده نه ورته لرم. ډېره مننه. راځه امیري صاحب مسلسل غزلونه درنه اورو. قربان غزل ته راځم چې نشه نشوي اکثریت خلک شوګیر کوي ډېر، نشه نشوي اکثریت خلک شوګیر کوي ډېر، ستړې دنیا ده ټول خپله ژونده ویر کوي ډېر. او مهمه نه ده چې د چا لپاره زړه وخوري څوک، مهمه نه ده چې د چا لپاره زړه وخوري څوک، نن سبا هیچا کې وفا نشته، تغیر کوي ډېر. بیا یې
مننه مهمه نه ده چې د چا لپاره زړه وخوري څوک نن سبا هیچا کې وفا نشته تغییر کوي ډېر چې زه د مخه یم او ښکلي راپسې ویله شه چې زه د مخه یم مننه چې زه د مخه یم او ښکلي راپسې ویله شه هغه کارونه پر ما کوم چې وزیر کوي ډېر او هغه چې تا باندې لیکلی و وفا لرمه هغه چې تا باندې لیکلی و وفا لرمه په ما خو ویر خفګان هماغه یو تصویر کوي ډېر او په زړه دې لاس نیسه چې اورې قربان دې شمه په زړه دې لاس نیسه چې اورې قربان دې شمه د امیري غزل دی خامخا تاثیر کوي ډېر د امیري غزل دی خامخا تاثیر کوي ډېر ته مې هر څه له تا پرته ژوند ناشونی بولم ته مې هر څه له تا پرته ژوند ناشونی بولم مورې دا ستا له محبته ژوند ناشونی بولم او دنیا بیخي ورڅخه ډکه د امکان نه لري دنیا بیخي ورڅخه ډکه د امکان نه لري د دې وګړو له نفرته ژوند ناشونی بولم او د مخ ته تګ هیلې مې مړې دي مخ ته تللی نشم د مخ ته تګ هیلې مې مړې دي مخ ته تللی نشم یم له ازله بدقسمته ژوند ناشونی بولم او چې خواري ونه کړي زحمت ونه کړي زیار ونه کړي ټکور صاحب چې خواري ونه کړي زحمت ونه کړي زیار ونه کړي و هغه چاته بیا راحته ژوند ناشونی بولم او امیري هغه چې ژوندون ته سکون نه ورکوي امیري هغه چې ژوندون ته سکون نه ورکوي د هغو داسې بې اهمیته ژوند ناشونی بولم غربت چې په ځوانۍ کې وي ځواني په سړي بوج شي غربت چې په ځوانۍ کې وي ځواني په سړي بوج شي ورو ورو ناهیلی کېږي زندګي په سړي بوج شي او خواږه الفاظ په ژبه نه راځي هیڅ په شعرو کې خواږه الفاظ په ژبه نه راځي هیڅ په شعرو کې ترخه الفاظ چې راوړم شاعري په سړي بوج شي او په زړونو کې ساتي بغض کې نه محبت نشته په زړونو کې ساتي بغض کې نه محبت نشته اکثر ښکلي همداسې دي بیخي په سړي بوج شي بیا یې اورو دا بیت مننه په زړونو کې ساتي بغض کې نه محبت نشته اکثر ښکلي همداسې دي بیخي په سړي بوج شي او نور ځم د خدای په امان ناوخته کېږي درنه لاړم نور ځم د خدای په امان مننه نور ځم د خدای په امان درڅخه لاړم په خدای چې دا خبرې د لالي په سړي بوج شي او چې خاندي او ملنډې دي وهي په بېوسیو چې خاندي او ملنډې دي وهي په بېوسیو د داسې چا دوستي له امیري په سړي بوج شي ډېر خوندور راوښیه د یار د لاس نوکاره په څهره کې راوښیه د یار د لاس نوکاره په څهره کې پردي ګردونه مه راوړه ریباره په څهره کې ډېر عالي او په ښکلو اننګو کې مې زخمونه ځای پر ځای دی په ښکلو اننګو کې په ښکلو اننګو کې مې زخمونه ځای پر ځای دي د سترګو هر روشکه مې ایساره په څهره کې ډېر عالي هم زه ورسره ولاړم هم یار ځان په سینګار کوي هم ما ورته په ګوته کړه هنداره په څهره کې په خپل وږي نظر چې له اوربله ځم تر زنې 50 ځله درېږمه پر لاره په څهره کې او باسط د محبت بازار ته دومره رسوا راغلی باسط د محبت بازار ته دومره رسوا راغلی نامه یې ستا لیکلې ده نګاره په څهره کې ډېر عالي ښاغلی امیري صاحب دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو د خپرونې وخت هم پر کمېدو دی 2 غزله نور درنه اورو غزل دی چې ستړی کېږم لویه خدایه بې صبري راڅخه کېږي ستړی کېږم لویه خدایه بې صبري راڅخه کېږي خو بس شکر دی چې یو تا ته زاري راڅخه کېږي او لرې لرې شه غربته نور مې پرېږده رانه لاړ شه لرې لرې شه غربته نور مې پرېږده رانه لاړ شه لرې لرې شه غربته خودکشي راڅخه کېږي او خدایه کاش دا ښکلي ماته دی تسلیم وی لکه زه چې خدایه کاش دا ښکلي ماته دی تسلیم وی لکه زه چې خدایه ښکلو ته خو هر وخت سلامي راڅخه کېږي زه ته ولاړ شه یار خو دومره تمه نشم کولی زه ته ولاړ شه یار خو دومره تمه نشم کولی تر هغو چې ته راځې ګوره شوخي راڅخه کېږي او امیري خو یو عاجز بنده د خدای یم مخلوقه امیري خو یو عاجز بنده د خدای یم مخلوقه بیا په څه خاطر ګیلې د خپل پردي راڅخه کېږي بل غزل ته به پیدا کړم هر وخت مې په نیمه لار پرېږدي یاران هر وخت مې په نیمه لار پرېږدي یاران مل را سره داسې مطلبي یاران
او مه وایاست د زړه راز ورته مه وایاست مه وایاست د زړه راز ورته مه وایاست نن سبا اکثر دي موقتي یاران او زه ورسره هیڅ په چم کې نه یم زه ورسره هیڅ په چم کې نه یم ما سره نو ولې چم کوي یاران زه ورسره هیڅ په چم کې نه یم ما سره نو ولې چم کوي یاران او ما باندې د زړه له تله ګران دي ټول ما باندې د زړه له تله ګران دي ټول ځار یې شم خپل دي که پردي یاران او دا خبر می واوره میری ګوله دا خبر می واوره میری ګوله وساته سړیانو کې سړي یاران وساته سړیانو کې سړي یاران د امید شپون دی ژغوي راته شپېلۍ د هیلې د خوښۍ پام ته مې راوخته سپوږمۍ د هیلې او د زړه په سیند کې چې مې ورکه وله ډېره وخته د زړه په سیند کې چې مې ورکه وله ډېره وخته نن راښکاره سوه د کلو ورکه بیړۍ د هیلې امیري صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ له تاسو مننه چې راغلی موږ ته او موږ ته خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ ډېره مننه د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا ول امیري صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بیا چې موږ تر یو بل شعر ځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ د لیاله په امان